السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور عبید خان. افسر افغان ته د دیر یو قاري صاحب ډېر ښکلی پیغام ورکړی دی. ګرانو ملګرو نو ویډیو مکمل وګورئ او مخکې د ټولو پښتنو سره هم شریکه کوي. نو راځئ د دې قاري صاحب دا پیغام لږ شانتې ورو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اوس اسې دا میډیا ته ناستو منو یو څو پوسټونه مې وکتل دا د پښتنو د پیجونو نه د بوډاګي پسې کړي. بوډاګي خو تاسو پیژنئ معصوم غوندې کې انسان دی، یا خپل کرکټ وکړي یا خپل فن وکړي، بس لګیا خپل ځان سره ده. خدای پاک یو دیوانه دی، الله رب العزت پیدایش ته د الله رب العزت تخلیق ته ځنه نیم انسان نیمګړی ځنه نیم انسان پورا په څه نه څه باندې چې کوم دی پرفیکشن نشته د انسان په ژوند کې. دا یې ورسره لیکلي وو چې مونږ پښتانه آیا دومره فارغ یو چې مونږ دا ګورو او هغه او دغه. ته فارغ نه یې، ته بدنیت یې، ستا نیت بد دی چې نن ته د یو لیوني نه یو دیوانه یو د کمزوري نه ته دومره سوځې او دومره تا کې جیلسي ده چې هغه لږ کامیاب نشي برداشت کولی. پرېږدې د چې رزق کې رواني که د فیسبوک نه که د یوټیوب نه که د یو شي نه که د بل شي نه، د دې غریبانانو څه ژوند دي، د دې غریبانانو څه داسې انکم وي، د دې غریبانانو څه شي. نه خو د چا خور لور ګډوي په سټیجونو باندې، نه خو چې کوم دی د پښتنو میډیا وګوره غرقه او تباه او برباده. نوم به د پښتون تړلی د حیا سره دی، پښتون تړلی د دین سره دی. چې میډیا یې وګورې ناست وي ربابونو ته ټنګ ټکورې او ښځې به ګډي او پردې ښځې او مشارې او د حد نه لږ بېغیرتوب به دې کوي. نو د بوډاګي باره کې به زه دا وایم چې داسې دیوانه خلک زما ځان له خپله خوښي ویم چې یو دوه درې مې داسې یاران یو ناست را سره خپل ګپ شپ لګوو. مه دې د دنیا دا خلک دا معصوم خلک دي، د دې سره بغض د دې سره کینه مه ساتئ، د دې حساب به در سره الله رب العزت کوي. او لږ بل انسان چې بره ګوري خوشحالېږي ورله. زمونږ دا پښتانه نشي برداشت کولی یار یو بل پې بد لګي چې یو انسان ښه کېږي، لکه یو معذور انسان سره یو نیمګړي انسان سره. ماشاءالله زه په دې هم قدر کوم چې خپل کرکټ کې لګیایي خو ښکلې ږیرې یې پرېښې د ښکلې ټوپۍ اچولي، په دې هم په ما ګران دی. او دا شی مه کوئ، انسانیت زده کړئ، د انسان سره مینه وکړئ. انسان سره مینه کول دي، انسان سره محبت کول دي، او یو ورور د ځمکې نه راوچتول دي، د ځان سره لاس ورکول دي، هغه مخکې بوتلل دي. تاسو له یو بل خپې وهئ، دا د شرم مقام دی. داسې څه غلطې پلطې نه دي کړي، نه ډمتوبونه کړي، نه چې کوم دی دا بېغیرتوبونه کړي. نن سبا چې کوم کې غریب خپل بیټ راغستی او کرکټ کوي او بس دغه فن دی. نور به څه وکړي؟ نو یقین وکړئ چې انسان سره مینه وکړئ، انسان سره محبت وکړئ او دې کیسو نه